سلام علیکم ډاکټر صاحبانو، په دې امید چې روغ جوړ او د صحت په جام پټ اوسئ. ډاکټر صاحبانو، زموږ د نننۍ ورځې لیکچر د اپیتیلیم په باره کې ده. موږ په تیرو دوه لیکچرونو کې د هیسټولوجي په فنډامنټلز باندې پوه شو، ځینې کنسپټ مو جوړ کړل او د هیسټولوجي دپاره مې یو څه ناڅه لار هواره کړله. نو دومره م څه زده کړل چې وکولی شو د هیسټولوجي په سبجیکټ کې چې کوم ټیشوز راځي په هغه باندې موږ بحث کوو. هغه ټیشوز به انشاءالله موږ ته ډېر اسانه زده کړه دی. خیر ډاکټر صاحب، لکه هر کله د مخه مونږ مخکې دی نه چې لیکچر ته ورشو، د لیکچر دپاره مونږ یو خلاصه لرو، یو سمرایزیشن لرو چې د دې لیکچر په پای کې مونږ به په دې خبرو باندې سر خلاص شوی او په دې خبرو به مونږ پوهیږو. دا ولې زه داسې کوم په هر لیکچر کې؟ دا وجه دا ده چې زه تاته اول په ذهن کې یو نقشه جوړوم چې ګورئ دغه لیکچر کې به دغه شیان تاسو زده کوئ. نو کله چې نقشه په ذهن کې موجوده شي نو هغه نه وروسته چې زه تاسو ته په لیکچر باندې ډیټیل کې ځم او هغه کې ایکسپلینیشن کوم نو تاسو اورېډي په هغه باندې په ډېر اسانۍ سره سر خلاصېږي انشاءالله. ښه ډاکټر صاحب، زمونږ د اپیتیلیم یا اپیتیلیل ټیشو لومړنی لیکچر دی پارټ 1. په پارټ 1 کې زموږ سره کوم ټاپکس د نن ورځې ټارګیټ دی. اول موږ به دا زده کوو چې د اپیتیلیم ته ولې اپیتیلیم وایي، نیمینګ ولې دې ته دا نوم اخلي، د نوم وجه څه ده. چې کله ته د دې ټیشو د نوم په وجه باندې پوه شي بیا دې په لوکیشن او د دې په سټرکچر باندې ایزلی ته پوهېدلی شي. بل ټایټل چې په دې لیکچر کې موږ زده کوو انشاءالله هغه فیچرز دي چې د هغه ټیشو کوم مشخصات لري، کوم خصوصیات لري. صحیح ده، هغه کې به بحث کوو. بل موضوع ده ټایپس. بحث کوو چې موږ په اپیتیلیم کې یا اپیتیلیل ټیشو کې څو ټایپس لرو. How many types do we have in epithelium or epithelial tissue? Then موږ به راځو وروسته لوکیشنز ته چې صحیح ده موږ پوه شو چې اپیتیلیم دومره ټایپس لري، دغه فیچرز دي، دغه په وجه باندې دې ته اپیتیلیم وایي. دا زموږ په بدن په کومو ځایونو کې دا ټیشو پرته ده. ځکه د هیسټولوجي سبجیکټ هغه ټارګیټ، هغه هدف همدا دی، پرپس یې همدا دی چې تا پوه کړي چې کومه ټیشو څه رقم ده او په کوم ځای کې موقعیت لري. ښه ډاکټر صاحب، موږ لومړنی ټاپک راخلو نیمینګ. نیمینګ دلته موږ ږدو. ډاکټر صاحب، د نیمینګ په باره کې چې کله موږ وایو اپیتیلیم یا اپیتیلیل ټیشو، دا وجه دا ده چې په مخته وختونو کې ساینټسټس تقریبا ډېر کلونه مخکې یو ساینټسټ څه کول، هغه دا کوشش کوو چې د انسان په بدن په باره کې معلومات حاصل کړي، د انسان د بدن مختلف ټیشوز سټډي کړي په مایکروسکوپ کې. هغه په مایکروسکوپ کې مختلف رقم ټیشوز کتل. یو د ورځو نه داسې وشو چې دغه سړي یا دغه ساینټسټ څه وکړل، تاسو د ساینټسټ نوم او تاریخچه دا نه بیانوم ځکه چې تاسو کنفیوز نشئ. سمپلی یو ایکس نفر وایي چې داسې یو ایکس وای نفر و داسې ایکس وای ټایم کې دا کار کړی دی، ځکه زموږ هدف کار ده، نه د نفر نوم او نه ایر. اوکې، وی آر ناٹ سټډینګ ور هسټري. ښه ډاکټر صاحب، دغه نفر څه وکړل، دغه نپل راواخیسته، نپل دا د تیونو سره برسټ یا د تیونو د سرونه سر څه ده، دا راواخیسته، دا په مایکروسکوپ کې ګوري. دا چې کله دی په مایکروسکوپ کې ګوري نو دی ګوري چې دې کې دې لاندې ملټیپل ټیشوز دي، څو مختلف رقم ټیشوز پراته دي. صحیح ده، د دې ټولو ټیشوز د پاسه په سرفس کې یوه ټیشو پراته ده او یو کلیکشن اف سیلز هلته موجود ده. نو د چې کله دغه مایکروسکوپ کې دا سټرکچر ګوري نو دی په ذهن کې یو خبره وایي چې والا دا خو یو ټیشو ده، دې د خو کوم نوم نشته، راځه زه به په دې یو نوم کېږدم. نو هغه داسې یو نوم پې کېښودو، اپیتیلیم. اوس اپیتیلیم په معنا د څه؟ ایپي په معنا د اپان، اپان یعنې د پاسه، تیلي په معنا د نپل، نپل د تیونو دغه د سرونه څه دي، یعنې د تیونو د سرونو د پاسه چې کومه ټیشو ده نو هغه ته د نوم ورکړه چې اپیتیلیم، ځکه د په سټرکچر داسې کتلی و چې د تیونو د سرفس د پاسه یو کلیکشن اف سیلز ده او دې دپاره خاص نوم نشته. نو هغه نوم د کېښود لومړي ځل دپاره چې هغه ته وایي اپیتیلیم. اوکې، خو وروسته اوس ډاکټر صاحب دا اپیتیلیم ټیشو یا اپیتیلیل ټیشو یوازې زموږ سره د تیونو د پاسه نه ده، تیونو د سطحې د پاسه دغه ځای کې خو دا خو زموږ سره سکین شو که نه، اپیډرمس شو. دغه سکین خو زموږ سره اوورال په ټول بدن کې پروت ده. نو وروسته سټډیز نورو ساینټسټانو نور ډسکوریز دا وکړل چې هغوی په بدن کې مختلف رقم نور داسې لوکیشنز پیدا کړل چې هلته دغه ټیشو موجوده وه. نو ټول دغه ټیشو چې کومو ځایونو کې زموږ بدن کې پراته ده، دوی ټولې کلیکټیولی دې ته یو نوم اپیتیلیم کېښوده. ځکه ویل چې دا یو دفعه دا نوم کېښودل شوی ده د پلانکي ساینټسټ په واسطه، بس دغه نوم لاندې به دا ټوله ټیشو ونوموو. صحیح شو؟ نو دغه نوم یا نیمینګ شجره د هغه ځای نه راغلي ده. په دې کې نور ډیپ نه ځو ډاکټر صاحب.
اوس ډاکټر صاحب ګورئ اپیتیلیم ته چې کله اپیتیلیم وایي د اپیتیلیم سره تا ته ضرور نه ده چې ته ټیشو نوم واخلي، تا ته ضرور نه ده چې ته داسې ووایې چې اپیتیلیم ټیشو، نه اپیتیلیم چې ووایې بس دا معنا په دې چې تا ټیشو هم ورسره یاد کړه. خو که ته وایې چې ټیشو نوم واخلي بیا به څه وایي اپیتیلیل ټیشو، صحیح ده، اپیتیلیل ټیشو یا اپیتیلیم. که ته ټیشو نه یادوي یوازې به اپیتیلیم وایي، که ته وایې چې نه ټیشو نوم ورسره ذکر کړه مثلا ټیشو ووایه نو ته به څه کوې اپیتیلیل ټیشو. اوکې بوت اف دم آر د سیم تھنګ ان ون، دا دواړه یو شی دي، اپیتیلیم کوه یا اپیتیلیل ټیشو. بل ډاکټر صاحب زموږ سره اپیتیلیل سیلز دي، یعنی دا هغه سیلز چې زموږ سره اپیتیلیل ټیشو جوړه کړې ده. زه چې تا ته کله په سجن کې دا خبره کوم چې اپیتیلیل سیل اپیتیلیل سیل اپیتیلیل سیل، نو ما مطلب به دا چې هغه سیلز چې دا ټیشو زموږ سره جوړه کړې ده، نو دغه نیمینګ شو. ډاکټر صاحب تاسو زه دلته یو ډایګرام کې تاسو ګورئ، دغه سړی یا دغه ساینټیسټ څه وکړل چې کله مایکروسکوپ کې وکته نو دا زموږ سره لاندې یو ټیشو وه، صحیح ده، په دې ټیشو کې زموږ سره سیلز وو، ایکسټرا سیلولر میټرکس پراته وو. ایکسټرا سیلولر میټرکس موږ تیر سیژن کې دا خبره کړې ده، هغې کې ډیټیل کې نه ځو. ایکسټرا سیلولر میټرکس دلته پراته دي، صحیح ده، تاسو ښه ګورئ، دا بره مه ګورئ، دا بره لیر مه ګورئ، دا لاندې دغه ډاکټر صاحب تاسو دغه ځای نه دا ټیشو وګورئ، صحیح ده. هغه ساینټسټ په مایکروسکوپ کې دا وکتل چې یو ټیشو ده، د دې د پاسه یو بل لیر اف ټیشو پروت ده، دغه لیر اف ټیشو د دغه لاندې ټیشو د پاسه پروت ده، اپان اف دس ټیشو. دغه ټیشو دغه فکر وکړه دا ساینټسټ چې کله په مایکروسکوپ کې کتله دا نیپل و، دا څه و، دا زموږ سره مثلا نیپل و، نیپل ته یو سرونه، نو د دې د پاسه چې کومه بله ټیشو پرته وه لاندې نه، نو دې ته یې نوم ورکړه څه شی اپیتیلیم، چې اپی په معنا دی اپون او تیلی په معنا دی نیپل، یعنی د نیپل د پاسه. وګوره اپی اپون تیلی نیپل، نو د نیپل د پاسه چې کومه ټیشو وه هغه ساینټسټ دا نوم ورکړه. ښه ډاکټر صاحب د دې خبرې نه زموږ نیمینګ پروسس یا د نیمینګ چې ولې دې ته اپیتیلیم وایي په دې زموږ سر خلاص شو. اوس راځو ډاکټر صاحب فیچرز ته. اپیتیلیم یا اپیتیلیل ټیشو فیچرز کوم دي، خصوصیات یا مشخصات یې څه دي؟ ډاکټر صاحب تاسو یو خبره کوم، دا فیچر ولې مهم دی؟ ګورئ فیچر داسې معنا لري چې که چیرې موږ په هر ټیشو کې په نیکسټ سیژنز کې په نورو لیکچرو کې به موږ په هر ټیشو کې فیچرز وایو، د هر ټیشو فیچرز به وایو، د هر ټیشو ریلیټډ چې کوم خصوصیات دي مشخصات دي هغه به لولو. دا وجه څه ده؟ دا وجه دا ده که بله ورځ مثلا تا ته یو څوک ټیشو درکوي او تا ته وایي دا په مایکروسکوپ کې وګوره او ته ما ته ووایه چې دا کومه ټیشو ده، ته چې کله په مایکروسکوپ کې هغه ټیشو ته وګورې نو ته به ډایرکټ په ذهن کې دا فیچر تا ته ذهن کې ودرېږي او ته به دغه فیچر په دغه ټیشو کې وګورې نو ته به پوه شې چې دا کومه ټیشو ده، آیا دا اپیتیلیم ده، دا کنیکټیو ده، دا مثلا مسل ده، دا نروس ده، دا کومه ټیشو ده. نو فیچرز داسې یو معنا لري چې ته په یو ځای کې ناست یې، په یو کوټه کې په یو روم کې ناست یې، اوکې، یو نفر تا ته مثلا یو امانتي درکوي، درته وایي چې دا شی در سره یا دا امانتي در سره واخله، تا ته به داسې یو ساعت بعد یو څو نفره راشي، په دې څو نفره کې چې تا ته راځي یو نفر ده په نامه دی احمد داسې یو دنګ غوندې سړی ده، صحیح ده، زیړ ویښتان یې دي، اوکې، ډنګره ده، صحیح ده، او جګ قد یې ده او زیړ ویښتان یې دي. تا ته درې مشخصې درکړې چې جګ قد، زیړ ویښتان، ډنګر. نو اوس چې یو ساعت بعد چې څو نفره راننوځي دې کوټې ته نو ته چې په دې نفرو کې وګورې یو نفر ته ګورې چې دنګ ده او زیړ ویښتان یې دي او ډنګره ده، دا خبره تا ذهن ته ودرېده نو ته ډایرکټ پوهېږي چې دا پلانکی نفر احمد ده. تا ته که څوک هم نه وایي چې دا احمد ده خو تا نه پوښتنه وکړي چې په دوی کې احمد څوک ده، ته به ډایرکټ ورته وایي چې پلانکی نفر احمد ده. وجه دا ده چې تا د احمد فیچرز یا خصوصیات یا مشخصات لوستي وو، تا ته ویل شوي وو. نو د ټیشو په باره کې به هم مونږ فیچرز وایو، د هر ټیشو ځان ته. ښه ډاکټر صاحب د اپیتیلیم یا اپیتیلیل ټیشو مشخصات کوم دي؟ لومړی مشخصه یا لومړی هغه خصوصیه د ټیشو څه شی ده؟ ټایټ اپوزیشن. ټایټ اپوزیشن دا معنا ډاکټر صاحب چې د دې ټیشو سیلز، ګوره ټیشو خو د سیلز نه جوړ ده که نه، او زموږ سره اپیتیلیم دا یو ټیشو ده، دا ټیشو څه ده؟ دا د کلیکشن اف سیلز ده که نه، نو د دې سیلز څه رقم دی؟ دې سیلز ټایټلی اپوز وت ایچ ادر. ټایټلی اپوز دا معنا چې د یو بل سره کلک نښتي دي. دا سیلز څه دي؟ دغه سیلز تاسو دلته کتلی شئ، ګورئ دا یوه حجره، دلته تاسو ښه وګوره دا 1 cell، دا 2 cell، دا the third one. all these cells are tightly opposed with each other. دا ټول سیلز څه دي؟ دا ټول حجرات ګورئ د یو بل سره کلک نښتي دي. نورو ټیشو کې دا
خصوصیت نشته. نور ټیشو چې ته کله ګورې په مایکروسکوپ کې، ډاکټر صاحب ته چې کله نور ټیشوز په مایکروسکوپ کې ګورې نو هغه به داسې لرې لرې غوندې پراته یو به دلته پروت وي، یوه حجره یو سل به دلته پراته وي، یو بل دلته فرض مثال بل دلته، یعنې داسې سپیس به د دوی په منځ کې وي. خو یګانه یا یوازینی ټیشو د اپیتیلیم چې د هغوی سیلز ټایټ اپوزیشن لري، کلک د یو بل سره څه دي، کلک د یو بل سره نښتي دي. ډاکټر صاحب دا د دوی یو فیچر شو. ته چې کله مایکروسکوپ کې وګورې، تا چې کله ولدې چې سیلز ډېر کلک یو بل سره نښتي دي، نو ته پوه شه چې دا به یوه د اپیتیلیم یا اپیتیلیل ټیشو یوه خصوصیت وي. بل ډاکټر صاحب بل خصوصیت یې دا ده چې د اپیتیلیل ټیشو کې یا په اپیتیلیم کې دوهم نمبر خبره دا ده ډاکټر صاحب چې په اپیتیلیم کې زموږ سره ایکسټرا سیلولر میټرکس یا ECM ډیر کم دي، یا بیخي نه ښکاري په سترګو، خو ډیر کم دي. اوکې ډیر کم ځکه چې ځینې موږ سره داسې پروټینز شته په انټرسل انوایرمنټ کې، هغه به انشاءالله وروسته لیکچر کې یا سیکنډ پارټ اف اپیتیلیم کې هغه باندې بحث کوو. خو دومره زده کړه چې په دې ټیشو کې زموږ سره ایکسټرا سیلولر میټرکس کم دي. وجه دا ډاکټر صاحب چې کله سیلز د یو بل سره کلک ونښلي که نه، زموږ سره خو په مخکینی لیکچر کې مونږ ویلي وو چې ECM چې ده دا د حجراتو نه په بهر محیط کې یا ایکسټرا سیلولر انوایرمنټ کې دا پراته وي، دا پروټین سي، دا مختلف رقم کیمیکل کمپاوند سي، پروډکټ سي چې دا زموږ سره د ایکسټرا سیلولر انوایرمنټ کې پراته وي او دا د ټیشو د سیلز په واسطه جوړ شوي. صحیح ده؟ نو هغه زیاتره چیرته هغه په دا رقم ټیشو کې چې هغه ټیشو سیلز یو بل سره سپیس لري. اوس مثلا دا زموږ سره یو ټیشو ده که نه، دا یو بل سره سپیس لري، نو د دې کې به ایکسټرا سیلولر میټرکس تا ته خامخا ښکاري، دا رقم به تا ته ښکاري. خو په اپیتیلیم کې ایکسټرا سیلولر میټرکس ډېر کم دي. وجه دا ده، یعنې بیخي یعنې مینیمل دي. وجه دا ده چې دوی کلک نښتي دي او دوی کې سپیس خاص نشته، دا وجه ده. بل ډاکټر صاحب د اپیتیلیل ټیشو یا اپیتیلیم بله خصوصیت ډاکټر صاحب دا ده چې دوی به زموږ سره بیسمنټ ممبرین لري. څه به لري؟ بیسمنټ ممبرین. ممبرین خو پردې ته وایي، بیسمنټ لاندې بیس ته، صحیح، بیس یا لاندې مونږ وایو چې بیسمنټ ټاکاو یا لاندې کوم هغه د لاندې طرف نه چې زموږ سره کوم سټرکچر یې هغه ته همیشه دپاره بیس نوم اخلي. صحیح ده؟ یعنې معنا دا چې هغه پرده چې په لاندې طرف کې پرته وي. نو اپیتیلیل ټیشو چې دا داسې یوازینی ټیشو ده چې د دغه ټیشو کې زموږ سره بیسمنټ ممبرین موجود ده. بیسمنټ ممبرین چې ده ډاکټر صاحب دلته راشه، دغه تور غوندې ګوره ډاکټر صاحب، دغه بره چې کوم ده دا زموږ سره څه دي ډاکټر صاحب؟ دا زموږ سره د ټیشو سیلز دي. څه شی؟ سیلز دي. دا لاندې به د تور کلر کې چې ما تاسو ته ډراینګ کړی ده یا ډایګرام رسم یا مطلب تاسو ته ډایګرام رسم شوی ده ډاکټر صاحب، دا زموږ سره دغه ځای نه واخله دغه ځای پورې دا ټول دي ته بیسمنټ ممبرین وایي. دا پرده ده، دا د مختلف رقم پروټینونو نه جوړه ده. دا به موږ انشاءالله په نیکسټ سیژن کې اپیتیلیم پارټ 2 کې په دې کې به ډیټیل باندې غږیږو. خو فعلا دپاره دومره زده کړه چې اپیتیلیم ټیشو یوازینی داسې ټیشو ده چې د دې سیلز چې کوم دي دا لاندې یو داسې از ان ایگزامپل انالوجي، تا ته یو انالوجي درکړم، داسې مثال واخله لکه دا لکه فرش، دا اپیتیلیل ټیشو سیلز لکه په فرش چې پراته وي. نور ټیشوز داسې نه دي. نور ټیشوز دپاره زموږ سره بیسمنټ ممبرین نشته، خو اپیتیلیم یا اپیتیلیل ټیشو داسې دی چې دوی دپاره بیسمنټ ممبرین یا دا فرش یا دا پرده دا پرته وي او د پاسه په دا سیلز د پاسه داسې قطار وي پراته وي. صحیح شو که نه؟ د دې وجه شته، هغه به وروسته انشاءالله نیکسټ سیژن کې وایو او دا جوړ د څه شي نه ده، دا به هم په نیکسټ سیژن کې وایو. خو دومره زده کړه چې بیس ممبرین زموږ سره د مختلف رقم پروټینونو نه دا ممبرین جوړه ده. او همیشه دپاره ګوره د بیس ممبرین نه لاندې زموږ سره څه زموږ سره کنیکټیو ټیشو وي. ګوره دغه ساحه کې، په دغه ساحه کې ډاکټر صاحب، په دغه ساحه کې زموږ سره همیشه دپاره کنیکټیو ټیشو پراته وي. د بیس ممبرین نه د پاسه زموږ سره اپیتیلیل یا اپیتیلیم پروت وي. صحیح ده؟ ځینې ځایونو کې که تاسو مایکروسکوپ کې وګورئ بیس ممبرین به داسې سرکیولر ښکاري. ګوره داسې سرکل سټرکچر به وي، داسې یو ګرده پرده او دې کې به زموږ سره په دایروي شکل سیلز داسې پراته وي. صحیح ده؟ تاسو چې کله مایکروسکوپ کې پریکټیکل کار کوئ نو تاسو ته به داسې سټرکچر ښکاري، نو دا به زموږ سره سیلز وي دا، او دغه سرکولر چې کوم لاندې د دې نه پراته دي دا به زموږ سره بیس ممبرین وي. خلاص دا چې په اپیتیلیم کې یا اپیتیلیل ټیشو کې زموږ سره بل خصوصیت دا ده چې ته کله مایکروسکوپ کې ورته وګورې دوی به بیس ممبرین لري. بل خصوصیت ډاکټر صاحب اپیتیلیل ټیشو یا اپیتیلیم دا چې ده ای واسکولر ده. څه ده؟
ایواسکولر ښه متوجه شه ایواسکولر زموږ سره یو دوه ټرم دي ډاکټر صاحب په میډیکل کې دا زده کړه واسکولر ایواسکولر واسکولر دا معنا چې هغه ځای یا هغه مکان چې هلته رګونه تللی دي ویزلز هلته تللی دي ایواسکولر یا ایواسکولر دا معنا چې په بدن کې داسې یو مکان یا داسې یو موقعیت یا داسې ریجن چې هلته رګونه نه دي تللي هلته ویزلز نه دي تللي چې کله هلته ویزلز نه یې تللي نو هلته به څه نه یې تللي هلته به وینه نه یې تللي نو زموږ سره اپیتیلیم داسې ټیشو ده یا اپیتیلیل داسې ټیشو ده چې په دې کې رګونه مګونه نشته په دې کې رګونه یا ویزلز نشته کپیلریز چې دا ویزلز کې واسکولر فیزیولوژي کې به داسې وایي چې رګونه موږ په څو ټایپ کې لرو هغه دلته نه وایو خو دومره زده کړه چې په اپیتیلیل ټیشو کې به یو داسې مشخصه وي چې په دې کې به زموږ سره رګونه موجود نه وي مثال په تور ګوره ډاکټر صاحب زموږ دا سکن ده که نه ما تاسو ته مخکې سیژن کې دا خبره کړې وه او وروسته به په لوکیشنز کې دا خبره راځي چې سکن زموږ سره د پاسنۍ سطح سکن 3 لیر لري دا یو لیر د پاسنۍ لیر چې راځي ټچ کومه دې ته اپیډرمس وایي د اپیډرمس جوړ له څه نه ده دا د اپیتیلیم نه جوړ ده اپیتیلیل ټیشو نه اوس که تاسو یو نازک تیز شی راواخلئ نو تاسو دا بره سر وګروئ د خپل پوستکي نو وینه نه راځي ډېر ډیپ نه سوپرفیشلی معنا دا چې سطحي که تاسو سطحي د خپل سرفس داسې وګروئ په یو چاړه یا تیز شي باندې نو تاسو به ګورئ چې تاسو د پوستکي نه به وینه نه راځي وجه دا ده چې دلته رګونه نشته دا اپیتیلیم د اپیتیلیم کې رګونه موجود نه دي خو که چیرې تاسو ډیپ لاړ شئ بیا د سکن نه لاندې زموږ سره کنیکټیو ټیشو راځي بیا په هغه کې رګونه وي نو هغه نه وروسته بیا وینه جریان پیدا کوي ډاکټر صاحب اپیتیلیل ټیشو داسې ټیشو دی چې زموږ سره هلته رګونه نشته بل ډاکټر صاحب بل خصوصیت یې دا د اپیتیلیل ټیشو چې دغه ټیشو زموږ سره اوریجن اخلي د 3 لیرز نه 3 امبریونیک لیرز نه اکټوډرم میزوډرم انډوډرم چې په دې باندې مونږ په مخکې لیکچر باندې بحث کړی و نور په بحث نه کوو نو ډاکټر صاحب خلاصه خبره دا ده چې که چیرې ته غواړې اپیتیلیل ټیشو یا اپیتیلیم په مایکروسکوپ لاندې وپېژنې په څو خبره به یې پېژنې یوه خبره ټایټ اپوزیشن دغه ټیشو سیلز به یو بل سره کلک نښتي دویمه خبره ایکسټرا سیلر میټرز به پکې نه ښکاري دریمه خبره بیسمنټ ممبرین به دوی لري څلورمه خبره په دوی کې به رګونه موجود نه وي پنځمه خبره اوریجن هغه خو په مایکروسکوپ کې نه ښکاري خو دومره تاسو سره دغه کانسپټ په ذهن کې پروت دی چې زموږ سره اپیتیلیل ټیشو یا اپیتیلیم دا د اکټوډرم میزوډرم او انډوډرم لیر نه یې اوریجن اخیستی ده یو کانسپټ ډاکټر صاحب یو ډېر اهم کانسپټ دی ډاکټر صاحب تاسو په دې کانسپټ زه پوه کړم یو ډېر مهم کوېشن ده دا به خامخا تاسو په ذهن کې ګرځي ډاکټر صاحب تاسو په ذهن کې به یو خبره ګرځي چې موږ په تیر سیژن یا تیر لیکچر کې دا خبره کړې وه چې زموږ په بدن کې حجرې ته سل ته یو سل ته نیوټریشن ضرورت دی چې ضرورت دی نیوټریشن غذایي مواد لکه ویټامین شو لکه پروټین شو لکه کاربوهایډریټ شو لکه مثلا اکسیجن شو صحیح شو نو دغه ټول اکسیجن او دغه نیوټریشن دغه ټولو ته ضرورت دی په بدن کې هر سل ورته ضرورت لري نو اپیتیلیم خو یو ټیشو ده د سلز نه جوړ ده نو په اپیتیلیم کې غذایي موادو ته اکسیجن ته خامخا ضرورت شته دا ولې ضرورت شته په دې اکسیجن دا ټیشو څه کوي دا به تاسو په بایوکیمستري کې لولئ چې دا په څه شي پې کوي خو لنډ دومره تاسو په ذهن کې دا کنسپټ پروت دی چې که چیرې ته غواړې دا ټیشو ژوندی پاتې شي په بدن کې مړه نه شي له منځه لاړه نه شي نو دې ته به غذایي موادو ضرورت وي دا غذایي مواد خو مونږ ویلي په تیر سیژن کې چې دا غذایي مواد خو په وینه کې موجودي په وینه کې ګرځي وینې وظیفه دا ده چې دا غذایي مواد مونږ سره د بدن ټولو برخو ته رسوي اوس مونږ خو دلته یو خبره وکړه ډاکټر صاحب چې اپیتیلیم یا اپیتیلیل ټیشو دا خو ایواسکولر ده دې کې خو زموږ سره رګونه نشته کله چې زموږ سره په دې ټیشو کې رګونه نشته معنا دا چې په دې ټیشو کې زموږ سره وینه نشته چې کله وینه نشته او هلته دا ټیشو غذایي موادو ته ضرورت لري نو دغه به دا غذایي مواد له کومه کوي دې ته به دغه اکسیجن له کومه راځي دې ته به مثلا ګلوکوز له کومه راځي دې ته به داسې نور نیوټریشن د کومه راځي دا ډېر مهم کوېشن ده چې تاسو په ذهن کې به خامخا ګرځي او دا به تاسو دلته ورباندې پوه شئ ډاکټر صاحب زموږ سره دا فرض مثال دا زموږ سره سکن ده سکن صحیح ده اپیتیلیل ټیشو ده د پاسه سرفس
لاندې دلته زموږ سره بیسمن ممبرین ده چې دا خپل د پروټین نه جوړه ده. بیسمن ممبرین نه لاندې زموږ سره ډاکټر صاحب داسې سیلز دي د کنیکټیو ټیشو. دا به موږ په کنیکټیو ټیشو په ډیټیل کې په دې باندې خبره کوو، خو تاسو لپاره دغه یو کنسپټ چې کلیر شي دا ډېر مهم ده. ډاکټر صاحب دا زموږ سره د کنیکټیو ټیشو حجرات دي یا سیلز دي. په کنیکټیو ټیشو فیچرز کې موږ دا خبره کوو ډاکټر صاحب چې کنیکټیو ټیشو کې زموږ سره څه پراته دي؟ زموږ سره رګونه ښه پریمانه پراته دي. په کنیکټیو ټیشو کې زموږ سره رګونه یا ویزلز ښه پریمانه پراته دي. صحیح ده؟ نو دغه رګونه چې کوم کنیکټیو ټیشو کې پراته دي خو په اپیتیلیم کې نه دي پراته، دا به غذایي مواد راوړي زموږ سره کنیکټیو ټیشو ته. کنیکټیو ټیشو ته به دلته څه کوي؟ خطا کوي. صحیح ده؟ دلته به یې ورکوي کنیکټیو ټیشو ته. کنیکټیو ټیشو ته به دلته د غذایي مواد خطا کیږي. دلته به دا کنیکټیو ټیشو هم ورنه ګټه اخلي. علاوه دا کوم غذایي مواد څه دي؟ دا به د ډیفیوژن پروسس په واسطه دغه لاندې ځای نه دا به څه کیږي؟ بره ځي. څه به کیږي؟ بره به ځي. دا حجراتو ته به راځي، سیلز ته به راځي، بره به داسې راځي. د غذایي مواد ډیفیوژن پروسس په واسطه. ډیفیوژن څه ته وایي؟ ډیفیوژن تاسو به په افغانستان مکتبونو کې لوستي چې انتشار معنا دا ډیفیوژن یو شورت ډیفینیشن تاسو اوس په ذهن کې واخلئ. په دې کې یو ممبر فزیولوژي کې غږیږو انشاءالله که ټایم و. ډیفیوژن دې ته وایي چې کله په یو محیط کې تاسو سره د یو شي مقدار زیات وي، په بل محیط کې د هغه شي مقدار کم وي، نو دغه مواد به دغه محیط نه دغه بل محیط ته په اتوماتیک شکل سره راځي. مثال په تور ډاکټر صاحب تاسو دلته مثال در کوم چې تاسو ډیفیوژن پروسس په معنا ښه پوه شئ. ګوره ډاکټر صاحب فرض مثال دا زموږ سره یو غټه پیاله ده. اوکې، دې غټه پیاله کې ډاکټر صاحب زموږ سره داسې یو پرده ده. صحیح ده؟ پرده ده لکه څنګه چې دلته پرده ده د ټیشو دپاره. دا زموږ سره پرده ده، پرمیبل پرده ده. پرمیبل دا معنی چې د دې نه مواد تېرېدلی راتېرېدلی شي. اوس ډاکټر صاحب تاسو سره دغه طرف ته هم H2O پراته دي، اوبه پراته دي. تاسو سره دلته 1 لیټر اوبه، په دغه طرف هم پراته دي 1 لیټر. اوکې، H2O یا نیم لیټر غټه پیاله ده فرض مثال، نیم لیټر دې طرف ده، نیم لیټر دې طرف ده، دوی په منځ کې یو پرده ده. اوس ډاکټر صاحب ته که چیرته ښه متوجه شه خبرو ته، ډاکټر صاحب که ته دلته ګلوکوز اضافه کړې یا فرض مثال بوره اضافه کړې، اوکې، تا دلته د بوره مثلا دا خو مونږ ګلوکوز خو فرض وکړه بوره ده، تا دلته بوره اضافه کړه، دلته بوره راغله، نو دغه نیم لیټر اوبه به زموږ سره ډېره خوږې. صحیح ده؟ نو دا بل طرف به څه وي؟ دا بل طرف ته ګوره تا بوره نه ده اچولې، خو دې بل طرف ته بوره په اتوماتیک شکل خپله ځي، دغه لیر نه به تېرېږي. صحیح ده؟ بوره به دلته زموږ سره څه شي؟ تېره شي. نو ته چې لږ ساعت وروسته دا طرف وڅکې نو دا به هم خوږي. نو تاسو سره په ذهن کې سوال پیدا شي چې بوره خو ما دې طرف ته اضافه کړې وه، دې طرف ته خو ما نه وه اضافه کړې. نو جواب دا ده چې دا ډیفیوژن وشو، ډیفیوژن انتشار وشو. یو طرف ته د بوره اچولې وه، په دې کې پرمیبل پرده پرته وه، د پردې له طریقه بوره د بل طرف ته لاړه، د غلیظ محیط نه لاړه رقیق محیط ته، فرام های کنسنټریشن to low concentration. نو دلته زموږ سره د اپیتیلیل ټیشو کې که ویزلز نشته، رګونه نشته، خو د دې نه لاندې چې کومه کنیکټیو ټیشو پرته ده، په کنیکټیو ټیشو کې وینه ده، ویزلز دي، ویزل یعنې رګونه کې زموږ سره وینه راځي، وینه زموږ سره نیوټریشن راوړي، نیوټریشن په کنیکټیو ټیشو کې لاندې باندې راوځي نیوټریشن، چې کله راوځي هلته به کنیکټیو ټیشو زموږ سره سپلای کي. هغه نه علاوه چې کله اضافه مواد پاتې شي هغه به دغه نیوټریشن دا به څه شي؟ دا به بره زموږ سره اپیتیلیل ټیشو ته لاړ شي، او دغه طرف نه زموږ سره چې کوم ویسټ پراډکټ دي، کاربن ډای اکساید شو، یو شی بل شی، هغه تاسو اوس مزده کوئ، خو دومره په ذهن کې ولرئ چې کوم ویسټ پراډکټس دي، چې کوم غیر ضروري مواد دي لکه کاربن ډای اکساید، هغه به دې نه لاندې راځي دې رګونو ته، او دا رګونه به یې ورنه راوړي. هر صاحب دا کنسپټ زموږ سره د فیچرز هم دومره په دې کې نور ډیټیل کې نه ځو. اوس زموږ سره دوهم ټاپک د نننۍ لیکچر دا هم کلیر شو.